السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، ستاسو په درانه خدمت کې بیا له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، اول خو زه ټولو دوستانو ته دا یوه خبره کوم، هغه دوستان چې زما سره په یوټیوب کې ملګري دي، دوستانو ټول ته یو مدبانه گزارش کوم، یو عذر ورته کوم، یو خواست ورته کوم، که چیرې دا زما چینل باندې دا ویډیو تاسو ګورئ نو تاسو مهرباني وکړئ دا زما چینل سبسکرایب کړئ. لاندې چې کومه دا سبسکرایب بټن ده دوستانو، په دې باندې ستاسو هیڅ هم نه ځي، خو زموږ حوصله افزایي کیږي او موږ دې ته جوګه کوي، موږ دې ته چمتو کوي چې موږ داسې نور ویډیوګانې جوړ کړو. نو دوستانو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا د کوم د بیل ایکن چې دی، دا د زنګ نشان دا ووهئ، دا چې مو ووهئ پر سر باندې ال راځي. ال معنا دا چې هره ویډیو چې زه پورته کوم تاسو ته نوټیفیکشن درځي. د دې فایده دا ده چې هر وخت زه نوې ویډیو پورته کوم تاسو ته ډایرکټ نوټیفیکشن درځي. که ستاسو یوټیوب خلاص وي که نه وي، تاسو ته نوټیفیکشن درځي، تاسو ته اطلاع درکول کېږي چې نوې ویډیو پورته شوه پر دا چینل باندې. نو خوږو دوستانو، زما چینل سبسکرایب کړئ. او دوستانو تاسو ته معلومه ده زه چې کوم کونټنټ جوړوم، کومه ویډیوګانې چې جوړوم، هغه زما ټاپک دی، زما کټګري ده انټرټینمنټ دی، د ادب او د شعر و شاعري ویډیوګانې زه جوړوم. اکثر ویډیوګانې به تاسو کتلې وي، هغه که زما خپل شعرونه وي یا د نورو محترمو شاعرانو شعرونه وي. دوستانو زه وخت پر وخت باندې هغه ایډیټ کوم او ویډیو جوړوم او بیا پر خپل چینل پورته کوم. خو نن زما ویډیو چې کومه ده هغه د انټرټینمنټ نه ده دوستانو، هغه د ټیک سره ریلیټډ ده، هغه د ټیکنالوژي سره ریلیټډ ده. ځکه دوستانو زه په خپله په ټیک باندې کار نه کوم، ټیکنالوژي ویډیوګانې زه نه جوړوم ځکه چې هغه زما کار نه دی. خو په دې کې زه تاسو ته یو خپله ذاتي تجربه در شریکوم. ځکه پښتانه یو متل کوي، وایي طبیب کم طبیب چې پر ورغلی وي. هو خوږو دوستانو، زما چې کوم دا موجوده چینل دی، تاسو چې زما ویډیو باندې وینئ، د دې تقریبا څه کم 1.5 کال ته اوس رسېږي چې ما جوړ کړی دی. نو دوستانو د دې لا کال پوره نه و ما مونیټایز کړ، مونیټایز سو. که کوم خلک په مونیټایز نه پوهېږي، زه به دومره ورته ووایم چې مونیټایز هغه ته ویل کېږي چې یعنې پیسې پر ګټل کېږي. د مونیټایز بعد بیا پیسې پر ګټل کېږي. او که بیا هم ستاسو په ذهن کې یو بل سوال راځي، د کوم دوستان چې اول ور زما دا ویډیو ګوري چې نو څنګه مونیټایز کېږي، دوستانو د دې خپله یو کرایټیریا ده، هغه به پوره کوئ. یو خپل شرطونه دي د یوټیوب له جانبه څخه، هغه داسې دي چې په یو کال دننه کې به ته 4,000 ګینټې واچ ټایم به پوره کوې. ستا ویډیوګانې به 4,000 کسانو کتلي وي ستا ویډیو، او وي به اورجینل ویډیو او خپلې ویډیو به دي، مثال تا به جوړ کړي وي، دا به وي. او دویم دا یې 1000 سبسکرایبر به ته لرې، 1000 سبسکرایبر، 1000 کسانو به ستا چینل سبسکرایب کړی وي، بیا ستا چینل مونیټایز کېدای شي. نو ما دا دواړې کرایټیریا پوره کړلې، زما چینل مونیټایز شو. خو انسان لالچ کوي، هر وخت اسره جنې کېږي. ما ته بعضې دوستانو مشوره راکړله چې ته داسې چم کوه، دا ستا پر چینل باندې شارټ ویډیو چې کومه ده دا کوچنۍ دا پورته کوه، دا د یو بل ویبسایټ څخه رااخه، په هغه باندې تا ته کاپي رایټ کلیم یا کاپي رایټ سټرایک نه درکوي، هغه فری ویبسایټ دی، د هغسې راپورته کوه. نو دا په دې ډول به ستا سبسکرایبر زیات شي. نو ما هم اسره وکړله، داسې مې د هغه پلیټفارم سره اخیستل، پر خپل یوټیوب مې پورته کول، داسې سوکه یقیني هم زما سبسکرایبر زیاتېدل. خو دا سلسله ډېره ونه چلېدله، یو 10 ورځې وچلېدله. 10مه ورځ په هغه وخت کې دوبی و، موږ د باندې بېدېدلو. نو سهار وختي چې به زه اول وار راکښېنستم، ډېر دوستان به پوهېږي، اکثر به تاسو هم دا عادت لرئ. نو ما چې به موبایل خلاص کړي، اول به مې کتل چې څومره پیسې یې ګټلې دي. نو ما چې وکتئ کوم هغه د چا چینل مونیټایز هغه پوهېږي، هلته د ایس چې کوم د ډالر آپشن دی دا بالکل غایب شوی نه و. نو سترګې مې هم د خوبه وې، ولاړم دننه مې وکتئ، هلته رڼا وه چې دننه ورغلم، په کمره کې چې مې وکتئ ډایرکټ ولاړم جیمیل له ورغلم. سړي چې پر جیمیل باندې به یو میل راغلی وي، یو میسیج به راغلی وي چې هلته څه وایي. میسیج چې مې وکتئ هغه راته وویل چې ستا چینل چې دی دا ډیمونیټایز شوی دی. ځکه
تاسو زموږ د رول زموږ د قوانینو والیشن کړی دی خلاف ورزي دې کړې ده نو موږ ستاسو یوټیوب چینل ډیمونیټایز کړي او دا چینل د فاره ته افیل کولی سي که ستا افیل ریجکټ سو بیا ته اول وار خو یوه میاشت وه اول اوس د یو کال 2 کېږي چې د یوټیوب دا اصول دی چې 3 میاشتې بعد به بیا ته ری اپلای کوې نو ما چې افیل وکړ په هغه شپو کې اپیل مې هم ریجکټ سو او بیا چې مې ری اپلای مې اول وار وکړله هغه هم ریجکټ سو او اپیل خو نو ریجکټ سو چې ریجکټ سو په دې کې بیا 3 میاشتې ما انتظار وکړي 3 میاشتې اوس پرس وي دوستانو لږ وخت مخکې پرس ولې 3 میاشتې خو وختي لا پرس ولې خو داسې و ما ویډیوګانې ډېرې ډیلیټ کړې را معلومېدل نه چې پر کوم یو باندې ریوز کونټنټ راغلی دی نو ما هغه ویډیوګانې ډیلیټ کولې هغه شارټ هم ډیلیټ کړې په دې کې ډېر لانګ ویډیوګانې وي غټې ویډیوګانې ما هغه هم ډیلیټ کړې دي دوستانو دا ډول زما چې کوم واچ ټیم و 4000 چې په ډېر تکلیف ما پره کړی و هغه هم کم سو هغه تر نیمۍ لا هم کم سو تر 2000 هم کم سو نو بیا ما سوکه دا ګنټې پره کولې په ورجنل طریقه په ارګینیک طریقه باندې هغه اوس پرس وي دوستانو اوس تقریبا یو 15 ورځې به کېږي یا 6 ورځې به کېږي خو ما چې څه وخت بیرته اوس ری اپلای وکړله یوټیوب ته هغه تقریبا 2 ورځې باندې خبر راکړ چې ستا ری اپلای موږ بیا ریجکټ کړه ځکه دوستانو بیا له ما سره وسوله بیا له ما سره له چوسو زما پر چینل تاسو کتلی سئ په دې کې 2-3 وایرل ویډیوګانې دي حالانکه ما په دومره ټیکنیک پورته کړي دي په دومره چې ماته کاپی رایټ کلیم نه دی راکړی ماته کاپی رایټ سټرایک نه دی راکړی د یوټیوب له جانبه یا د کوم اورجنل اونر لخوا څخه چې د کوم چا د میوزیک و د هغه لخوا څخه ماته کاپی رایټ کلیم نه دی راکول سوی خو د هغه باوجود دی پر هغه ویډیوګانو بیرته ریوز کونټنټ راکړي ولې ستا پر چینل باندې فی الوقت هم ریوز کونټنټ ویډیو موجود دي تا دا نه دی ډیلیټ کړي صحیح دی دا به ډیلیټ بیا به ته دغه پره کوې دویم وار به بیا اپیل نو ما اپیل بیرته ځکه ونه کړ سړي چې دا ویډیوګانې ډیلیټ کړمه زما واچ ټیم بیرته بیا کمیدی ځکه چې اکثره ویډیوګانې وایرل ویډیوګانې تاسو کتلی سئ په دې کې 2 یا 3 داسې ویډیوګانې دي چې هغه د عبدالله مکري سندرې دي تاسو یې کتلی سئ چې بیخي ډېر کسانو کتلي دي هغه وایرل ویډیوګانې هغه دي نو ما چې هغه ډیلیټ کړي وای زما چینل بیرته هغه کوم واچ ټیم کرایټیریا چې د هغه پوره کمیدله 2000 ته به بیرته رارسېدل نو په دې وجه ما نه کوي پوره اوس یې بیا دا اپیل اپشن راکړی دی اپیل هم ما ځکه ونه کوي نو ما ته خپل ځان معلومېدی چې له تا سره چې کوم کونټنټ دی په دې کې یقیني هم ریوز کونټنټ له تا سره شته نو ما اپیل ونه کړ ما ته بیرته تر 15 اپریل پورې تر څو پورې تر 15 اپریل پورې وخت راکړ چې پر 15 اپریل به ته بیرته ری اپلای کړې نو دوستانو د دې اوږد مجلس مقصد غرض مې دا دی دوستانو چې ډیر پام وکوي په دې کې د کاپی رایټ کلیم یا د کاپی رایټ سټرایک مسله نه ده ډیر خلک خو ما خپل دا چورت وایي چورور دا ویډیو خو ما ډیر په ډیر سافټویر او په ډیر شانو مې داسې کړل چې هغه بالکل هغه نه پوهېدی چې دا زما اورجینل ویډیو ده که نه ده هغه ماته کاپی رایټ کلیم نه دی راکړی پر دې دواړو ویډیوګانو نه دی راکړی دا کومې چې وایرل ویډیوګانې دي 2 ویډیوګانې پر یو تقریبا 40,000 ویوز راغلي دي پر بل 10 راغلي پر دې دواړو باندې ماته کاپی رایټ کلیم یا کاپی رایټ سټرایک نه دی راکړی خو د هغه باوجود زما پر چینل باندې ریوز کونټنټ رالی دوستانو نو زما د ویډیو مقصد نن دا دی زما د خبرې مقصد نن دا دی چې که دوستانو چیرې تاسو هم دومره زیار کښلی وي زما دا دویم کال دی 2 کاله مې خواري وکښلې خو بار بار هغه زما خوارۍ ضایع کېږي نو دوستانو ډېر پام به کوئ ډېر خیال به کوئ خپل اورجینل کونټنټ جوړ کړئ هیڅ میوزیک مو ورسره ملګري کوئ دوستانو په دې میوزیک کې هم داسې راځي که تاسو د یوټیوب د خپلې لایبرري څخه هم موزیک راپورته کوي او پر 4-5-6 ویډیوګانو باندې یو رقم موزیک ورکوي پر هغه باندې هم ریوز کونټنټ درکوي نو دوستانو تاسو چې هر رقم کونټنټ جوړوئ هر رقم ویډیو جوړوئ خیال دا کوئ چې داسې ویډیوګانې جوړ کړئ چې هغه فل اورجینل وي د هغه سره مه میوزیک ملګری کوئ مه د یو بل چا ویډیو پر خپل چینل پورته کوئ دا زما ذاتي تجربه ده دا زما خپله تجربه ده دا له ما سره اوسو دوستانو زه تاته ځکه درګډوم له تاسو سره ځکه دا خپله تجربه شریکوم چې دا له ما سره سوي دي ما دکتور پښتانه وایي طبیب کم طبیب چې پر ورغلی وي نو دوستانو له دې پیښو سره زه مخامخ سومه زه نه غواړم چې زما نور دوستان زه نه غواړم چې زما نور ملګري د دومره تکلیفه سره مخامخ سي بار بار دا دویم وار دی چې زما چینل بیرته ډیمونټایز کیږي
ریجکټ کیږي، زما ریافلای ریجکټ کیږي. د دې وجه دا ده چې اوس هم زما پر چینل باندې ریوز کونټنټ شته. نو ما دا ور اید وکړي چې له دې بعده به هیڅ ویډیو نه د میوزیک د موسیقي غږ پر پورته کوم، نه به د بل چا غږ پر پورته کوم، که هغه شارټ وي که لانګ وي، ټولې به خپلې اورجینل ویډیو پر پورته کوم. نو ما دا وکړي چې 3 میاشتې خو لا ډېر ټیم دی، نو زه به خپلې ویډیوګانې په اورجینل طریقه باندې بیرته پر پورته کړم. بیا چې دومره ریافلای کوم نو به دا نورې ویډیوګانې بیرته بیا ډیلیټ کړم. نو دوستانو ویډیو ډېره نه اوږدوم، بیا تاسو ته یو خواست کوم چې دوستانو د یوټیوب ډېره اساسه پالیسي ده، ډېره نازکه پالیسي ده، ډېره سخته پالیسي. دوستانو تاسو که دا چرت ووهئ چې دا ویډیو خو چې ده صحیح دی، د بل چا سامان نه ده را ډاونلوډ کړی، فقط دغه یو کوچنی خشن میوزیک مې کې استعمال کړی دی، هم خو هغه هلته پر یوټیوب باندې موجوده ده، هم ریوز کونټنټ درکوي، تر دا حد لا هم درکوي. دوستانو که تاسو په یو مارکیټ کې په یو دکان کې یو ځای ویډیو جوړوئ او هلته ستاسو په بیکګراوند کې ستاسو شاته یو میوزیک لګیږي، په یو دکان کې لګیږي، په یو موبایل کې لګیږي، هغه کې رالی پر دې کیسټ پر دې ویډیو باندې هم درکوي. نو دوستانو د دې ویډیو د اوږدېدو مقصد مې دا دی چې تاسو دومره زیات کښلی وي، دومره خواري مې کښلی وي، ستاسو یو ویډیو وایرل سي. زما دا ویډیو سره ما ډېر زیات کښلی و، ډېر خواري، 2 ویډیوګانې وایرل سولې، ډېر ویوز پر راغلل. نو زه مجبور یم چې هغه ویډیوګانې به زه بیرته ډیلیټوم. نو دوستانو زه تاسو ته خواست کوم چې خپل اورجینل کونټنټ جوړ کړئ، هغه که په هره کټګري کې وي صحیح دی، هغه که ستاسو کوکینګ وي، هغه که ستاسو ولاګ وي، هغه که ستاسو ټیک وي، ټیکنیکل ویډیوګانې جوړوي، هغه که ستاسو انټرټینمنټ وي، هغه چې په چیش کې هم تاسو جوړوي صحیح دی. دوستانو په هر شي کې چې تاسو تجربه لرئ په هغه کې جوړ کړئ، خو کوشش دا کوئ که چیرې ستاسو دا اراده وي چې زه د یوټیوب د لارې څخه پیسې وګټم، زما چینل مونټیز سي، نو زما ذاتي تجربه دا ده چې یو نیم کال ما رګړې کې وخوړلې. دوستانو ډېر پام به کوئ، ډېر کوشش به کوئ چې تاسو له داسې پیښو سره مخامخ نه سئ، خپل اورجینل کونټنټ جوړ کړئ، هیڅ میوزیک مه پکې لګوئ، هیڅ د بل چا ویډیو مه را ډاونلوډوئ. اورجینل اوس خو دومره اساسه پالیسي جوړه کړې ده، کوم ټایټل چې کوم دی، کوم ډسکرپشن چې د ویډیو غو دی، ټایټل دا وي دوستانو، دا زه چې خبرې کوم زما تر ویډیو لاندې چې کوم خط لیکلی دی دې ته ټایټل وایي، تر دې لاندې چې بیا پر دا خط چې کلیک کې تر دې لاندې ډسکرپشن راځي، دلته به د ویډیو په باره کې ته لیکې چې په کومه باره کې زما ویډیو ده. نو دا پر دې باندې لا تاسو ته کاپي رایټ دغه درکوي، ریوز کونټنټ درکوي، که دا هم ستاسو د ډېرو ویډیوګانو سره میچ وي، یو رقم وي. نو دوستانو دې سره به خیال کوئ، د تمنیل سره به خیال کوئ. دوستانو چې ستاسو یو رقم تمنیل وي هم دی تاته د ریوز کونټنټ ښه درکوي چې دا یو تمنیل ولې د ټولو یو رقم دی د ویډیوګانو. نو دوستانو ډېر پام کوئ. تر راتلونکو ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. مننه.